وزیر اعظم شهباز شریف لیفټیننټ جنرال عاصم منیر په 1 نومبر د ریټایر کیدونکي فوج د سرلښکر جنرال قمر جاوید باجوا په ځای د فوج نوی سرلښکر نومولی دی. خو د عمران خان او جنرال عاصم منیر ترمنځ په ماضي کې څه تاوتریخوالی پاتې شوی، په دې اړه به تاسو ته معلومات درکوو. د وزیر اعظم له لوري د نامزد کړی شوي فوج د نوي سرلښکر ټاکلو لپاره اوس د مخالف ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صدر ډاکټر عارف الوي د منظورۍ ضرورت دی. اوازې دا دي چې عمران خان به اوس د صدر عارف الوي د لارې د جنرال عاصم منیر د فوج د نوي سرلښکر جوړېدو په لاره کې خنډونه راولاړوي، ځکه چې په ماضي کې د دواړو ترمنځ د مبینه تاوتریخوالي له امله جنرال عاصم منیر د عمران خان د بیا وزیر اعظم جوړېدو لاره نیولی شي. لیفټیننټ جنرال عاصم منیر دا وخت تر ټولو سینیر جنرال دی. هغه ته سپتمبر 2013 کې د 3 سټار په عهده ترقي ورکړې شوې وه. هغه د عمران خان د موجوده ناخوښي آرمي چیف جنرال قمر جاوید باجوا نږدې ملګری ګڼل کیږي. د عمران خان او جنرال عاصم منیر ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې شوی و چې په کال 2019 کې جنرال عاصم منیر ډي جي ملټري انټیلیجنس مقرر کړی شوی او د راتلونکي کال اکتوبر کې د ISI مشر جوړ کړی شوی و، خو د اعلی انټیلیجنس افسر په دې چوکۍ هغه د لنډې مودې لپاره پاتې شو، ځکه چې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په اصرار په 8 میاشتو کې دننه د هغه په ځای لیفټیننټ جنرال فیض حمید د ISI مشر مقرر کړی شوی و. د فوجي افسرانو دعوه ده چې جنرال عاصم منیر د عمران خان په وینا لرې کړی شوی و، خو عمران خان په دې اړه نه خو کم سپیناوی او نه هم تردید کړی دی. د BBC اردو څانګې تر مخه د عمران خان د نږدې ملګرو وینا ده چې عمران خان ګڼي چې که چېرې عاصم منیر رالی نو چونکې د ISI د ډي جي په توګه هغه دا فوجي افسر مسترد کړی نو ځکه به وړاندې د عمران خان لپاره د هغه سره کار کول سازګار نه وي. جنرال فیض حمید عمران خان ته ډیر نږدې فوجي افسر ګڼل کیږي او په عمران خان تور دی چې هغه غوښتل چې جنرال فیض حمید د فوج مشر راشي، خو عمران خان په خپله یوه اوسنۍ انټرویو کې خدای ګواه کړی چې هغه داسې کم سوچ نه دی کړی چې د فوج مشر دی باید څوک وټاکلی شي. حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.